یاره نوره دا زمونږ هم څه ژوند دی خلکو ته وګوره مونږ ته وګوره په کچه کور کې اوسېږو نن د 14 رک لګو نه د روټۍ دا مالا و فاروق اشنا په دې وخت باندې شکر وباسه دا سحر مې د لچې پخه نه که هغه هم په دې خپل لاسونو هغې شکر دی بیا په خپلو لاسونو باندې مروغ یو دا چې به داسې سم شربت و شربت په بون راته روټۍ پرتې په بون راته چې پرتې پرېږده مړه دې نورو خلکو ته وګوره مونږ ته وګوره بنګلې دي ورسره ګاډي دي ورسره دولت دی ورسره قسم په خدای زه خو په دې خپل ژوند تنګ شوی یم یا لکانو یا لکانو دا بیا هم څه په خپلو کې ګیلې ماني شروع کړي دي فاروقه بچې دا به ستا په قسمت کې لیکلي قسمت 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 ګوره بچې تقدیر لیک څوک نشي بدلولی دا به د هغې د اړخه ستا په تقدیر کې لیکلي یو نه یو ورځ به زه دا قسمت بدلوم دومره دولت به ګټم دومره چې د خپل تقدیر نه به غریبۍ ته شان ګوره لالا د مشرانو خبره منه او لالا چا چې د مشرانو خبره نه وي منلې هغه ټول عمر له خواري ستاسو د ټولو خبره ښه ټیک ده خو دا زما ضد دی چې زه به یو نه یو ورځ خو ډېر دولت ګټم او کله هم چې ښه ډېر دولت وګټم که نه بیا به راته دا نصیحتونه نه کوئ په دواړه لاسه به راته سلامونه کوئ فاروقه بچې خپل ارادې دې بدلې که ګینې بیا به ډېر ارمانو کې زما دې خبرو پسې خو وخت به در باندې تېر یاره کانوره څه چې دلته نو زویه دلته خو راته دې دومره نصیحتونه شروع کړه چې په سر یې رانه درکړ داسې یو پیالې ژر ژر ویشتو مړه دا راځه ته څه سوچونه کوې جمال ماما تاسو خفه کېږئ مخه مونږ لاړو د الله په امان خفه کېږئ مه جمال ماما تاسو موږ کوو په دې باندې زموږ نصیحتونه اثر نه کوي خیر دا خو زمونږ فرض دی که نه چې نصیحت خو به خامخا کوې کشرانو له راځئ چې مونږ هم زو مړه د مونږ ټیم دی یا لکه سرور ته څه په غم اخته یې ولې دا خپله ځواني تباه کړې خدای مسلمانه دا پوډر مه څکه د دې پوډر په وجه ټول کلی تا نه نفرت کوي دا ته ولې ځان سره ظلم کوې یار څوک وایي چې زه پوډر څکم زه پوډر نه څکم خلک په خپل کار کوي مړه ګوره یوازې ستا خبره نه ده ستا په کور کې یوه پیغله خور هم شته د هغې لږ احساس خو وکړه لږ د خپلې خور خیال وساته رښتیا وایي مړه دې پوډرو نه څه غواړي ظالمه دا خو زهر دی د سړي ژوند تباه کوي او تا خپل ژوند پسې راغستی ده ورک که دا سر خوړلې پوډر موډر لرې که ده مړه تاسو خو ما ته سم نصیحت شروع کړه زه زه ماشوم خو نه یم په خپل ښه بده باندې ډېر ښه پوهېږم خدای دې هغه خلک تباه کړي څوک چې د پوډرو دا کاروبار کوي زموږ ټول نسلونه یې تباه کړي نشې ستاسو غوندې لوڼه او پلاران کوي او سزا د هغوی لوڼو ته د هغوی خویندو ته میلاوي وظالمه د هغوی رشتې دپاره څوک نه راځي وایي چې دا د پوډري لور ده د پوډري خور ده سزا هغه تور سرو ته میلاوېږي ظالمانو خدای دپاره دا نشې مه کوئ دا نشې مه کوئ یوازې ستاسو نه ستاسو سره پوره خاندان تباه شي پرېږده دا نشې پرېږده څه غواړې د دې نشو نه دې نشو خو زموږ نسل تباه کړو
فاروقي یار چې بچو هغه د ظالم بچي سره خو ډېره غټه شوړه وه خو د کلي دا خلک را باندې ډېر په غلط ټایم کې راغلی یار وګوره یار چرته وي دا ته وایم کنه دا کالج ته پوډر ولې ویل او تا ته پته شته دا نه بهادر خان څونه خبرې جهانگیر خان بس ستاسو د کارونو زه ډېر سټډي کړم نور زمانه دا کارونه نه کیږي زه ستاسو کار پرېښودل غواړم نو زمون کاروبار پرېښودل غواړي لاړ شه چېرته دې چې خوښي یاد نه لاړ شه خو یو خبره مې یاد ساته چې تا ته یو ذره پوډر نشي میلاویلی نه جهانگیر خان د خدای لپاره ما له لږ شانتې پوډر راکړه زما بدن نن ټول خوږېږي کار نه کوي په خدای به شو پتا به شي لږ پوډر راکړه لږ شانتې راکړه ته زمونږ دپاره کار نشي کولی نو تا ته پوډر څه میلاوچي ته زموږ د پنجرې نه هېڅ چرته هم نشي تللی ته چې ژوندی که نه نو دا زما سر ته دوا کوه ګلي بهادر خان خو وختي ستا د مرګ فیصله کړې وه اوس فیصله ستا په لاس کې ده که ژوندی اوسېدل غواړې او که مرګ اپلې ته اوس تللی شي څوک یې تاسو زه ډېره بېوسه یم پلار مې مړ دی ونه مې نشته او یو ړنده مور مې ده د الله په نوم دې راله څه راکړو ستاسو به ډېره مهرباني وي ها 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 ولې نه دا وخت دا څه کې چې د خپل څه خیر غواړي که نه نو ګوره دا غلاګانې پرېږده په دې طریقه خو ته ځان له 2 ټایمه روټۍ ګټلی شي خو په دې معاشره کې عزت نه ښکلې جینۍ ځان له چېرته کور آباد که په دې معاشره کې به داسې بدنصیبه څوک وي چې ما سره به واده کوي
فاروقه یار پرون زما ملاقات یوې جینۍ سره وشو ډېره زیاته ښکلې وه یار ډېره زیاته شل ځله مې ته ویل چې جینکو په دې چکر کې مه راځه دا د پته چې زموږ د ژوند صرف یو مقصد دی او هغه مقصد دی اوچت مقام ته رسېدل ګوره فاروقه یار دا دولت یوازې د ژوند مقصد نه دی چپ مقصد دی پرېږده هغه وګوره ښکار مې لو شو راځه ملکه څوک یې تاسو خپل سر خیر غواړې که نه دا بیګ زموږ په ولګه زه دا بیګ تاسو له نشم درکولی که زما بوس ته پته ولګېده که نه نو تاسو به جمدې پرې نه دي په دې بیگ کې داسې څه دي چې ته موږ له نه راکړې دې بیګ کې پوډر دي پوډر فاروقي یار دا ځای خو ماته ډېر زیات خطرناک ښکاري راځئ چې دلته نه ځو یار یا چپ ودرېږه انوره زړه ښکته پورته کوم که چېرې نن دا مال په ښه بیه باندې ښه شو نو همیشه لپاره به مالامال شو دولت سره به لوبې کوو لوبې ګوره یار دا مالداره کېدل دومره اسانه خبره نه ده زما زړه ډېر زیات تېرېږي راځئ چې ځو یار یار ما درته وویل که چې چپ شه تاسو ته خیال دی چې تاسو به زما په مړ باندې قبضه وکړئ او تاسو به ژوندي ګرځئ زه تاسو له دې بهادرۍ داد درکوم خو په یو شرط هم معفوم د نن نه پسته تاسو دواړه زما دپاره کار کوئ زما لپاره دې د ډېر عجیب تاسو ولې یو شرط ته منظور دی خو بس موږ دواړو له یو موقع راغلو زموږ کاروبار ته د راتلو بې شماره لارې خو د وتو لارې صرف مرګ دی مرګ شانت پوډر راکړه مرما ټول وجود مې خوږېږي خورې لږ شانت پوډر راکړه ګنې مرما راته غلی شه سرونه غلی شه زه دومره خرچه کوم ځای نه پیدا کړم چې سیله په د کور خرچه ولرم که زما پوډر به پیدا کړم خورې زه په دې ضلالت راوړېدلې ما د دې ضلالت نه خلاص کړه خورې ما اسپتال کې داخل کېږي د مړ به شم درته خورې ما اسپتال کې داخل کړه ټول وجود مې خوږېږي خورې ما اسپتال کې داخل کړه سیده وروره سیده زه به تا اسپتال کې داخل کړم خو زه به دا دومره پیسې چېرته نه راوړم یا الله ته خو هغه خلک تباه کړي چې چا دا پوډر راوړي دي یا الله خپل بچي یې مړه کړې
نن زما ډېر غټ ډیلینګ دی او هغه کار خالي تاسو دواړه کولی شئ بل څوک نه نو بیا دا واخله دا به د جابر خان ډیرې ته ورسې هغه تعالی پوره 50 لکه روپۍ درکړي تیز غم مکو جهانگیر خان اوس مونږ پوښا او زمون کار که تاسو کامیاب شوئ نو زه به بیا تاسو مالامال کم مالامال خو د هغه پته نو بیا دا واخله دا هلکانو مالم راوړو که نه او معلوم راوړی دی پیسې راکې او دا مال واخلې نو تاسو دواړه به اوس مانه پیسې غواړئ ما په خپله زندګۍ کې خپل پلار له پیسې نه دي ورکړي نو اوس به تاسو دواړه مانه پیسې غواړئ که د خپل سر خیر غواړئ که نه دا مال ما ته حواله کوئ ګینې لاړئ کوره خان موږ سره ټوکې مه کوه د دا مال والې موږ له پیسې راکړو شو تاسو دواړه د پښتو په ژبه نه پوهېږئ تاسو موږ له ټوپک په ژبه پوهېږو او غلې شمړه د مرغ په خوله کې ولاړې او بیا اوس ساده ګلو ساده ګلو خاندم ځکه چې موږ دواړه سیډ انسپکټران یو او دلته کې ستاسو ګرفتاری پسې راغلی اوس خوښه ستاسو ده چې د پانسۍ په تخته خېجئ او که دا مال موږ ته راکوئ دې لپاره انسپکټر صاحب دا مال والا خو موږ ته څه مه وایم شاباس نن د تاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو دې نه پیسې هم راوړلې او مال هم دې نه تاسو راوړلو بیا کامیابي مبارکه شه بهادر خان که انور ما سره نو که نه نو دا کار ما په یوازې نشو کولی واقعي بدر خانه چې دې ډېره غټه کارنامه کړې ده د شیر د خولې نه نوړی راوشوکوله او زموږ مخې ته یې کېښوه دې کار په کامیابۍ کې زه تاسو دواړو له 10 لکه روپۍ انعام در کوم 10 لکه روپۍ ټیک دی یار زه دننه ورځم چېرته زه ورځم لیلا سره میلاویږم زموږ لپاره څومره د خوشحالۍ روز ده ته ما دلته یوازې پرېږدې بس پوه شه که نه یار زه دننه لاړم دا خوشحالي دې ستا مبارک شي انور خانه ته او دلته او زه لیلا ما ته نه لږې کپړې راوړې او دا واخله کینه کنه نه ډېره مهرباني
لیلا زه تا ته یو خبرې کولو له راغلی یم. خبره وایه کنه څه خبره ده؟ لیلا زه تا د دې ګنده ماحول نه راوښکل غواړم. زه تا سره واده کول غواړم که تا ته منظور وي یاله. ته رښتیا وې نور خانه، ته ما سره ګپ خو نه لګې کنه؟ ما ته دروغ خو نه وې کنه؟ نه لیلا نه، زه رښتیا وایم. په دې دنیا کې نه ستا څوک شته او نه زما. او لیلا دا څه لږې روپۍ دي، دا ځان سره کېږده، په دې باندې د خپل کور ضرورتونه پوره کړه. نه انور خانه زه دا نه اخلمه. ګوره لیلا زه څه پردی نه یم او دا پیسې واخله، دا واخله لیلا. ته د هغې خلاف ګواهي ورکولو ته تیار یې؟ او انسپکټر صاحب زه د هغې خلاف ګواهي ورکولو ته تیار یم. په دې علاقه کې چې څونه جرمونه کېږي او د بهادر خان په وجه کېږي. که تا د هغې خلاف ګواهي ورکړه نو بیا خو ستا ژوند ته خطرم کېدی شي. نه انسپکټر صاحب زه د مرګ نه نه یېرېږم. زه به د هغې ظالمانو خلاف ګواهي ضرور ورکوم، ضرور. خو ټیک ته سروره، زه به تا ضرور عدالت ته راغواړم صفایۍ دپاره. زه ته ورځه راځه لکه. نن یو معمولي سړی راپاڅېدو او زما خلاف ګواهي ورکوي. دله خو ما پخوا سټ مات کړی او تا رانه خلاص کړی تا. غم مه کوه مادریا، تا نه دي اورېدلي لیږي ته چې خدای په کار شي نو وزر یې ورکوله. ما ته پته وه چې دی به مونږ څه کار ګوري. هغه سبا عدالت ته روان دی، عدالت ته، او زموږ خلاف ګواهي ورکوي، زموږ خلاف ګواهي. هغه عدالت ته ورسېدو موږ په ټوله پانسۍ تفتیش توفیق کوي. هغه خو موږ ختم کړو، هغه ختمول اسان دي. د هغه په شا باندې د انسپکټر لاس دی، د انسپکټر. جهانگیر خان دا ناممکنه خبره به افسوس ممکن کوم. خدا راته ووایه چې تاسو سره د هغه څه تصویر شته او که نه؟ او سره تصویر شته، دا واله. تاسو هیڅ غم مه کوئ، دی به رانه والله که عدالت ته ورسېږي. یاره نوره یو خبره درته کومه ملګري، خفه کېږي به نه. ستا دا ملګری چې کومو خلکو سره ناستې پاستې کوي که نه او کم کارونه کوي، هغه کارونه څه ښه کارونه نه دي یار. او کنه یار د ده خبره صحیح ده. ستا ملګری پوډر خرڅوي، د دې پوډرو په کاروبار چې څوک راواوړي بیا ترې په مر خلاصېږي. ستاسو خبره ټیک ده یار، په دې کاروبار یې خو زه خلاف یم. هغه ته ما ډېر نصیحت وکړی، خو په هغه باندې یوه خبره به سر نه کوي. ما ورته ډېر زیات وویلې چې دا پوډر او وایس مه خرڅوه، خو الله دې زموږ دې نوي کل ته دا هدایت وکړي چې د دې زهر و لعنت نه ځان وساتي. امین امین. یا لکه ته هم ګورې خپل تعلیم ته توجه ورکړه، ښه که نه؟ ټیک ته لالا.
ځه ملګری دې راوړو مونږ هم ورځو د مانځه ټیم دی څو ځله مې درته ویلي چې د دې خلکو ناسته پاسته پرېږده پته نشته چې ته په کومه خبره پوهېږي اوس مونږ دولتمند یو د دې غوندې رسمن نه اوس مونږ سره ګاډی شته دولت شته بنګلې شته خیر موږ ته کمې ده څه خبرې ګوره فاروقه په دولت باندې خو ته هر څه اخیستی شي خو سکون نه او کوم سکون چې د غریبۍ په ژوند کې دی که نه هغه د مالدارۍ په ژوند کې نشته ای غریبه مګه د غریبۍ سوچونه کوې که نه سکون اخر مونږ له راکړي څه دي د دې دولت حاصلولو دپاره مونږ په ځان څومره لوږې تندې تېرې کړي او ته بیا هم دا غریبۍ سوچونه کوې او ته وایې چې په دولت کې سکون نشته دا خبرې پرېږده ګاډي کې مې مال راچولی کې نه ګاډي کې دا چېرته رسول دی شابه لالا اوس به زه ستا علاج په غټ اسپتال کې کوم او الله پاک به تا واپس ټیک ټاک انشاءالله خورې زما چې کله علاج وشو که نه زه به بیا تا په کور کې کښېنو او زه به یې دله ګټم خورې ته به انشاءالله په خپل کور کې ډېر په ارام ناست دی خو زما په زړه یو ډېر غټ ارمان دی چې ستا رشته په یو ښه کورنۍ کې وشي خورې زه نن عدالت ته روان یم او د هغې ظالمانو خلاف ګوی ورکوم کم ظالمان چې زمونږ دا نسل په پوډرو راړی لالا الله دې په خپل حفاظت کې ساته زه د مخې دې رڼا شه خانه سما یار شیر دی شیر تو صرف تماشا کوه چې دا سر ولې څنګه خوري یاره ته الله ما خو په دې کس باندې ډېر زیات زړه خفه کېږي یار زړه مې نه غواړي چې ویې وژنم وای ظالمه د دې په دې دنیا کې څه دي هماغه یوه خورې ده او هغه هم غلاګانې کوي غلاګانې څه دې ویلې غلاګانې کوي ها لکه لیلا د ده خور ده ها زما هم یوه خبره واورې لکه که چا هم په ده باندې ګولۍ وچلوله که نه نو زه به هغه ژوندی پرېږدم انوره څه ته ګورې یار دست دې وباسه نه فاروقې نه که په هغه باندې چا ګولۍ وچلوله که نه هغه به زما دشمن وي دشمن
झाड़ा माँ बचे झाड़ा माँ सानी आवाज मत गाना कस्ता लाला मर्द वो अल्लाह दे मूंग युद्ध द टोल कली लुले समाज बचे चेहस को छे मां खुदा ढेर कोई कर हर औरत बगवत नसीहत कोलो छे दे बदो खल्क सर मक्के ने खुदा वे नसीब बचे अल्लाह दी मजा वाह फारूकिया वाह दमक पर कारोबार की तड़े रमक तकलेशी समाज पे दावत की कम बंगला का ना अगनन दपस नस्ताश वाला सिर्फ स्ता बादल खाना هغه بنگله خو تا مال راکړی دلې څنګه وای هغه بنگلا ما خالی تعالی سه دوله در کړی ده سه دوله در پسې مې لیکل نه هغه بنگلا په دې ځوان لا ورکوم دې ځوان لا ډیره مهرباني بادر خانه ډیره مهرباني फारूका यार तर आले अनवरा धाव गोरा का ना बहादुर खान माल पाया था बार के हो अठा बांग्ला राका पर समुंगर मानू ना पूरा के दो वाले यार ता ता कभी गुना बोले वचलो बोली फारूका ओहो अनवरा समुंग दबी गुना दबुना गा सरा खेमला हम बखबल मंजिल तजान रसू रिलैक्स यार تاسو خیر دی فاروقیا چې زبدا هر څه دومره په اسانه هیر کم نه فاروقیا نه ګوره یار اوس هم در سره وخت شته د دې نه مخکې چې ته د دې خلکو په ګرفت کې راګیر شي دا هر څه پرېږده یار دا هر څه پرېږده او راځه ما سره راځه زما په ځای کې په داس کې خبرې کې دا کوپړې باندې ورسول کوپړې ته زمونږ په منځ کې خبرې مه کوه دا زما او زما د یار مسله ده انوارا فاروقیا به ګور ډېر نه تنګې ها نه بادر خان زه پویوم یار انورا څنګه د مشکل حاصل کړی کله نه پوهیږي اوس کوی لا موږ خپل منځ ته رارسېدو والي سم پوهیږي نه فاروقیا نه دا صرف او صرف زلالت دی زلالت ګوره یار انورا تاسو موږ لومړی کامیاب کړو کم از کم تی کې خورا ته رکاوټ مو جوړېږي ګوره یار زه ستا په لار کې رکاوټ نه جوړېږم خو ته ډېر په غلطه لار لاړې یار ډېر په غلطه لار ګوره زمونږ د لاسه څومره خلک په دې پوډر او آیسو باندې راواړېدل دا د انسان ژوند تباه کوي یار دا زهر دی زهر ګوره یار دا غریبي به زمونږ په نصیب کې لیکلي وي او بیا د تقدیر لیک نه روانېږي نه روانېږي یار او بیا تا نه دي ویلې چې پردي سل کورونه وران کې نو خپل یو به بیا آباد نه کې انورا د تقدیر تعلق په سر روانوم زه او د خپل ژوند نه به د غریبۍ دا نوم او شان همیشه لپاره ختموم زه دلته هېڅ چېرته هم نشم تللی هېڅ چېرته هم نشم تللی نو بیا ټیک ده فاروقه چې ته نشې تللی که نه نو زه درنه لاړم د خدای په امان خبره واورېده پرېږده زما خبره خو واورېده پرېږده ما فاروقیا ته زما خبره خو پرېږده ما فاروقیا پرېږده ته په خبرو کې را نشي کاستا دلار دیوال له دیوالو
دی پوره دنیا کې مو زما او ستا یارانو هغه ستا مرګه استغاره وکړه تېر سینګو که په ډېرو ټول سینګو ژوندی خو کنه ګوره لیلا ته زما خبره واوره ما تارور نه دی وکړی ګوره لیلا په ما باندې بروسه وکړه ما تارور نه دی وجلی هغه ظالمانو تارور وجلو ما نه دی وجلی سهاره خو دې راله رانه کړه د ټولو مرغم دې راله راکړو ټیک ده لیلا ته خو په ما باندې بروسه نه کوې که نه خو زه به هم تا ته تر هغه پورې خپل مخ ونه ښیم چې تر څو پورې مې ستا د رور بدل نه وي هغه شپې او لکه جهانگیر خانه فاروقي خو د اوبو د پوډر یو پوډرو دا پیره چرته ورسېره نو بیا به کرولونو سره لوی به کوو کرولونو سره هلکه جهانگیر خانه نن ډېره ښه موقع ده دا شاجینۍ او هغه انور ختم که بادر خانه فاروقي چې د بهر نه راشي نو هغه له به څه جواب ورکړي ډېره اسانه خبره ده ورته به وایم چې د پولیس په مقابله کې مړه شو واقعي بادر خانه واقعي چې د ټول مار دم شته او ستا نشته انورا چرته پټ شې انورا تاسو او دلته خیر خو دې که نه فاروق څه شو خیر چرته دی کوم چې ته خوب دوست ګڼې هماغه موږ ستا مرکز کې رالېږلي نه دا دروغ دي دروغ هغه داسې کچه کار هېڅ چرې نشي کولی وکمکله دا پیسه ډېره عجیبه شی دی دوست خو څه چې د پلار نه هم دشمن جوړوي انسپکټره زه دا منم چې هغه زما خلاف ګوی ورکوله هغه ما نه دی وجلې دروغ مه وایه بادره زه تا ډېر ښه پېژنم په دروغو رانه ځان مه خلاصوه په موږ باندې د دروغو الزامونه مه لګوه انسپکټره نو بیا تا سره څه ثبوت دی چې سرور موږ وجلی دی چپ جهانګیر خان تاسو خلک زه ډېر ښه پېژنم تاسو د دې مشورې دپاره ناسور یې تاسو ټول به زه د پنسۍ تختې نه خرېجوم تختې ته انسپکټر صاحب اول په موږ جرم ثابت کا نو بیا دلته راته اوس تللی شي زه خو ځمه خو چې بل ځل نه راځمه سره د ورنټه به راځمه او په راښکو راښکو به م تاڼې ته بوځمه راځه هلکه بادر خان د پولیس والا سب بندوبست کول پکار دي اسې نه چرته کار را نه وګورو ټیک وي بادر خانه دا انسپکټر راته ډېر خطرناک ښکاري
تاسو پریشانه کیږئ ما زه به ورسره بندوبست وکړم زه انوره ستا ملګري ته ډوډۍ احساس نه شو چې زه څوک وژنم هغه زما د ماشومتوب ملګری دی لیلا احساس خو هغه چاته کېږي د چا چې زمین ژوندی وي او څنګه یار انوره تا ویم کنه یار څنګه یار ووایه کنه د ګولۍ چا چلولې ده تا ویم یار انوره ووایه کنه یار انوره پر تا ګولۍ چا چلولې ده یار هر څه درته پته ده او بیا هم ځان ناجاڼو کې اچې چې زه دې وجلم یار په خپل لاس به دې ویشتې وې کسان دې راپسې ولې رالېږل زه به په تا ګولۍ چلو انوره نه زه په تا ګولۍ نشم چلولی زه تا بې پښتو کار نشم کولی ووایه که نه یار انوره چې په تا ډس چا کړی قسم په خدای چې په تا ډس هر چا کړی او په زه ژوندی نه پرېږدم دنه څه تپوس کې ها دنه څه تپوس کې ورشه د خپلو ملګرو نه تپوس وکړه ستا نه لاسه خو زما روح مړ شو اوس ته پسې لګېدلې دلته مې ښه درسره سم خو زه انوره دومره یاد ساته تا چې ډس هر چا کړی که نه په زه ژوندی نه پرېږدم نه به پرېږدم وای جهانگیر خان زه درته ویم وایه چې زما په دوست باندې ډز چا کړی ستا په دوست باندې ډز بدرخان کړی دی بدرخانه ستا تا جوړه وا جهانګیره وا د بادر خان د ژوند ورځې ختمې شوې ټیک ته در بشي مالخه ورځ نفسه به درشي ښه زما په یاد دې ډز څنګه کړی اوهو مړه موږ چې څه قیامت راغلی تکیه خو نه که نه لګیا خو اوس که چې د دماغ دې په ارام شي سړیا بدرخانه زه درته وایم چې زما په دوست دې ګولۍ څنګه چلولې ده څلور پیسې هم نه پوهېږم بدرخانه ته ووایه چې زما په یاد دې ډز څنګه چلو به نه واخلې د تعلیم په لاره مبار سره وباسمه ستا خبره ټیک ده لیلا زما د الله نه امید شته چې زما دوست به یو نه یو ورځ په نیکه لار باندې ضرور راځي په نیکه لار خو هغه خلک راځي چې د چا ضمیر ژوندی دی او چا سره احساس وي د هغه دین ایمان خو صرف پیسه ده پیسه او که زما منې که نه نه د دې دوست نه دی لاس واخله خدای مکه که په تا باندې څه چلو شو زما به څه کېږي ګوره لیلا
پتا باندې به هیڅ نه کېږي. ما خو تا ته وویلې که نه چې زه به خپل دوست په نیکه لار باندې راولم او ضرور به یې راولم. پکړه شدر درته ویل فاروقیه چې دا شراب مسکه خراب په دې کې. جهانگیره ولې به نسکم دا شراب؟ خو پته ده یار چوکایي نشم برداشت کولی. دې شرابو خو زه د خپل غلطوم یار. خبره خو دې ټیک ده خو تا د حد نه ډېر زیات کړي دي. جهانگیر دا بوده شده ولی بوده کېږي به ولې نه مرتضی خان په ده چې ما ته نن څومره شراب وڅښله چې په هغې کې ورته ما د نشي ګولۍ هم اچولې ده. جهانگیر خانه څه مطلب؟ زه ستا په دې خبره پوه نه شوم. نو بیا راځئ چې لاړ شو او د انور خان معشوقه ختمه کړو. انور خان ته به دا مو وویو چې موږ ستا د معشوقې مرګ له ستا دوست رالېږلي. تا څه خیال دی او زموږ په خبره باندې یقین وکړي؟ ولې به نه کوي؟ هغه ته به موږ دا وایو چې زموږ او ستا سره دواړو یارانو په منځ کې دا جنایت دیوالو ځکه یې د مخ نه لرې کړه. لالا ډېر هوښیار سړی. څوک یې تاسو او زما لارم ولې نیولې ده؟ مونږه د فاروق په وینا باندې ستا او ستا د عاشق مرګ پسې راغلی یو. خو نن به موږ ته وژنو او ستا مړ وجود به موږ انور له په توفه کې لیږو. په توفه کې مخکې شه. بے غیرتو ستاسو بدماشي صرف په یوې تورسرې چلیږي. نن بم ژوندي نه پرېږدم. ژوندي زموږ نه څه غواړې؟ که وجل غواړې نو بیا لاړ شه خپل دوست دې ووژنه، ځکه چې د دې جنایت پسې موږ ستا دوست رالېږلي وو. لیلا ته خو بچې که نه؟ او انوره زه بچ یم. راځه چې تا کور ته بوځم. راځه. نه ته زه خپل دوست له لاړ شه، ځکه چې زه ستا او ستا د ملګري منځ کې دیوال جوړ شوی. زه تا سره نه ځم، ته لاړ شه. دا څه وی لیلا؟ ستا دماغ خراب شوي دي. دا کسان ستا دوست زما ملک پسې رالېږلي ځکه چې ته زما په وجه د هغه نه جدا یې. زه یو بېوسه جینۍ ما په خپل حال باندې پرېږده. نو لکه دا کسان فاروقي رالېږلي وه، اوس به فاروقي زه ژوندی نه پرېږدم. ژوندی خانه ته راشه کنه یار، راشه یار، زه تا پسې څومره خفه وم. غلی شه فاروقیه، غلی شه. ته یار نه، یار ماری یار مار. په هغه بې ګناه چې یې داسې کو
आखिर दिन polisi itu kau negara, kota dah, tanah seluruh dah sama polisi. Stadi di mana kau pesawa, kota, tanah pesan apa? Polisi ini tapi kere, polisi ini tapi kere. Tiada, tiada yang belum, turda. खुद मेरी दोबारा नहीं मां वो चला बोले वो चला उसको समा होगा सदैव belum bade turda nema turda otak desa nema sakata nema ima sakata ta beijinha na para Tabangnya ya bahasa sama ini, nanti sama. Tabangnya, kaya bahasa sama ini, standi. Dan kita masih berorasi, jisamang selalu kita para, sama pelan. Yang lo cara pada kerewa, desa ini masih ada. Takut seperti desa kerewa. Seperti sedih kerewa, biasa maaflah aku juga. Masalah mahal, sekali diri. Aku kami deh, usai start saya ada mata. Setahun aku dah, tetap cuma ada pasal kita. Mana masalah, mana. Salam. دمرت بخلتي وناري او بيام خاندي والنار قال نمزك خاروانانو شوس پکی دلان را پاسی او الشيخ کار بکیان غریشا تا خما آقا وگرم مزکی اچولی وا کرنا چې د آیت آباد څنګه بادر خان تا نه کړی و نن به تاسو دواړه مانا نه بچ کېږئ اوس به د دې هر څه مالکان موږ جوړېږو
چغې خو به د ډېرې والې اوس به تا زموږ نه څوک بچ کوي اوس کا چې هغه دوست تا موږ نه بچ کوي ودرېږئ لکه چې د خپل ذهن ونه خوځئ نو خون به م د خپلې غاړې وي انوره تبارك انوره يا ما استحق فرمان لي نحن بني تعرسنا لي ده يا ما استحق فرمان له يا فاروق انا تما یوازې نشي پرېښوستی زه به تا د دې کنده بازار نه بهر راوباسم په تا به هېڅ نه کېږي اشنا فاروقه فاروقه لا جاړمان ورا جاړما تا ته به ما ویل کنه چې ستا یار په غلطه روان دی پردي کورونه ورانوي خدای خبر چې د څومره میندو کېږي به وراني کوي مشرانو بدل غلط نه دی کړی چې پردي سل کورونه وران کړي نو خپل به پرې یو جوړ نه کړي वो देखो तू तो बंदों क्या वो देखो तू क्या जिप्पे जो कोरोना उड़ान करी थी वो हम सारे शांति सर पड़ लेते तो खुद जाने मानो तो खुद खाता रुके चितालो शीर पाते